ملګرو امید لرم چې روغ جوړ به یې. کومه زلزله چې وشوه تقریبا په ټول پاکستان کې وشوه او ډیره زیاته تیزه وه او د خاص د خبره یاد ساتئ څه قسمه داسې زلزله چې کله وشي داسې تیزه نو د هغې نه پس چې کوم دی د هغې داسې رو زلزلې پسې کېږي. که موږ د 2015 مثال واخلو دې نه مخکې چې کمې شوي په هغې کې هم داسې کېدي بیا به پسې داسې زلزلې وړې وړې راتلې. ډېر زیات احتیاط کوئ. یعنې موږ چې کوم دی په دې روم کې ونو دا پنکې تاسو لیدی شئ چې کله زلزله شوه نو دا پنکې داسې یو ګوټ او بل ګوټ له تلې ډېره زیاته تیزه وه. دا کوم بلډینګ چې دی هغه هم ډېر زیات داسې تاوېدو. نو الله تعالی خو بس خیر کو او امید لرم چې نور کم زموږ مسلمانان وروڼه چې دي هغه به هم داسې روغ جوړ به وي. کم دې نه علاوه بیا په فیسبوک چې کوم دی خلکو تاسو دا یو ویډیو هم کتی شئ دا کوم پنکې دا ویډیو چې ده یعنې ډېره زیاته تیزه زلزله وه 7.7 داسې څه ریکارډ شوې ده. بس الله تعالی خیر کو د الله تعالی نه بس خیر غواړو ځکه را روانه زلزله ده او بل که موږ وګورو نن سبا کوم زموږ ګناهونه چې دی هغه دونه ډېر زیات سیوا شوي دي چې الله تعالی د زلزلې په شکل باندې دې نه علاوه نور قسمه کم عذابونه چې دي هغه په موږ باندې راولي. نو الله تعالی دې موږ ته معافي وکړي او د خپل قهر نه دې هغه موږ په امان کړي.